भाईजान یو مشهور متل لګنا و د هر کامیاب سړي په شابانه دی وي خزلاسي او د دې په حق له تاسو ویل غواړي دا رورا سه بکواس ته په دنیا کې پدریو ایمونو باندې کار کوا منی مسل او مایند رورا د ټولو ناول چې کوم دنو پیسې ګټه او دویم چې کوم دنو مسل جوړوا په خپل باډې باندې فوکس کوا او دریم چې کوم دنو مایند دی چې پیسې راشي نو مسلم جوړيږي چې باغې باندې پیسې لګي او چې کله مسل جوړ شي نو مایند هم کار شروع کیږي ایکسرسایز کوي نو مایند باندې کار کوي نو پس دا غینه چې کوم دی کنه بیا به دا پس راخذ لینونه لګیدلې وي بیا به درته خلک ټلیفونونه کوي وای څنګه چلې یارورا دوی منه کې چې دوی مدل درکم چې پینځو شپږو بچو پلار مې خلک به درته میسجونه کوي وای څنګه چلې لکه بل نه کوي ته دې زما بچی دی ته وای نه مړ منګم دل درکو کنه خیر دې پېښ په اسلام کې غسلور دی خو غریب سړي له څوک دیونه ورکوي نو خپنه شي خزه چې کوم دا کنه نو صرف کامیاب سړي له خلک ورکوي ها ناکام سړي چې کوم نو ناکام سړي له څوک خزه ورکوي نه نو دا په کامیابی په شابه باندې د خزه لاس شي دا اسه پزول بکواس ته او د کوم ځای نه دا ماته ثابت ده کوم ځای کې په کوم کتاب کې لیکلي چې هر کامیاب سړي په شابه باندې یو خزه لاسي په دې ودومره کوم عقلي دي کا خلک وی دا یې نه وینو به خوړل پوي شي نو تاسو خپې